راځئ زمریانو دا د پانما لار دا د دې طرف وته پخې سیندري وګورئ سیندري وګورئ چې راځئ د خیره زما درته نصیحت دا دی چې اول به ویدر وګورئ چې اسمان شین و را روان به شي ځکه چې وریځې بیا بارانونه بیا دا خټې خټې کې لږ مشکل او بل چې راځئ اول به ورزش وکئ ورزش به وکئ خلکو ته یې څه نصیحت دی څوک چې راځي ورزش خلکو ته داسې نصیحت کوم که ځوانان یاست او انرژي لرئ تکړه یاست راسئ که سپین ږیري یاست او مریضان یاست ګوره سره رانه وامرې د ځوانانو لاره ده ګوره ډاکټر یم د طبابت د اصولو له مخکې د توانسي که شکر لرئ قلبي مشکل لرئ نوره ګوله بل مشکل لرئ مخکې شه مشکل لرئ د ملا د کمر عملیات لرئ ورونو یو دقیقه کشتۍ ته مو چې په تمه کوي هر کچاک برسې په تمه کوي مو یوه میاشته مو ته انتظار کوئ دوم کوئ خو پیاده مه راځئ ورونو ډېر سخته لاره ده الله دې رحم وکړي موږ روان یو دوا کوو هر یو چې وایي کشتۍ کوم بوزم ډېره اشتباه کوي قسم ده که د 3 میاشتو دلته ډېر په تمه کوي کشتۍ نشته راځئ لارې نه خوند والئ په خپو راشئ دا وګوره کشتۍ کې راغلئ دا سیندرې تاسو کولی شئ خو زما نصیحت واورئ چې راځئ اول به ویدر وګورئ ویدر چې ویدر مو وکتو چې یو 2-3 ورځې شین و راځئ چې وریځ وه خیر دی صبر وکئ نو چې شین و راځئ په هېڅ مسله نشته دی او بل چې راځئ یو میاشت مخکې ورزش وکئ ورزش چې دا سټیمنا هم برابره شي چې مطلب ستړي کېږئ نه نور د مرګ خطرې او دا شی نه مینه نشته مرګ خطرې نشته دی نه ته څه چې راځئ د 3 کیلو وزن ډېر مه راوړئ آفرین او تقریبا 8 کیلو تاسو خوراکي مواد کېږي چې 10 کیلو شي خلا ما 3 کیلو هم نه راوړل لا تش راوړل دا من سره سونه دي دا او چا خبره به نه خوري چې وامرې د مازی دی مازی دی ما ته اوس ذاتي خو خوند راکوي شکر الحمدلله باران وي ډېر مشکل دا وزن دغه یو بوتل را سره ګوره ولا په دغه یو بوتل هم په ازاد یم وامرې هغه هم چې تندې وجه نه وای دا مې نه راوړ اوس مې دلته غورځوي او چې بار څه ټایم باید را روان شي اول ویدر وګوري ګوره اول خو د کشتۍ کوښښ ځوان مریضان نه یاست 2 درېیم فامیلونو ماشومان رانولئ دی 3 او څلورم دغه ګوره دغه حال دی پوه شوې ډاکټر دا ډاکټر دی ښه او بله خبره دا ده چې کوښښ کوئ چې پیټ یې دروند مه راوړئ او کوښښ د کشتۍ وکړئ او چې راځئ یو میاشت مخکې ورزش وکړئ سټیمنا برابره شي